راشئ اوس تاسو د دې مولا د جنازې مونځ واورئ. د جنازې مونځ کې دا شانتې غلط الفاظ ویلي دي چې هغې باندې انسان کفر ته رسیږي. د دا کړې ده ومیتنا په ځای باندې د زیر په ځای باندې دا زبر وی ومیتنا فاحییه دی دا وی فاحییه یو یې په ځای باندې دوه یاګانې روړي دي. فاحییه علی الاسلام. درېمه غلطي توفیته په ځای باندې توفیته وی د فتحې په ځای د زبر په ځای باندې پیش وی ومن توفیته منا. راشئ اوس تاسو د دې مولا د جنازې مونځ واورئ. د جنازې مونځ کې دا شانتې غلط الفاظ ویلي دي چې هغې باندې انسان کفر ته رسیږي. لکه ومن توفیته معنا ده یا الله څوک چې ته وفات کې، د دې په ځای باندې دا وایي ومن توفیته یا الله چې څوک زه وفات کمه. صحیح ده چې یو انسان نه خطايي او غلطي وشي الله رب العزت هغه ته معافي کوي، خو لیکن چې یو انسان مولایي او مولا دا وایي چې زه تاسو ته دین ښایمه او هغه غلط دا شانتې الفاظ وایي نو موږ د امي سړي نه بیا څه ګیله کوو که هغه مونځ خطا وکړلو یا هغه اودس خطا وکړو د هغه نه بیا زموږ څه ګیله ده. اوله غلطي ده دا کړې ده ومیتنا په ځای باندې د زیر په ځای باندې دا زبر وی ومیتنا. دویمه غلطي فاحییه دی دا وی فاحییه یو یې په ځای باندې دوه یاګانې روړي دي. فاحییه علی الاسلام. درېمه غلطي توفیته په ځای باندې توفیته وی د فتحې په ځای د زبر په ځای باندې پیش وی ومن توفیته منا. دویمه خبره دته تر اوسه پورې سبحانک اللهم نه ده یاده، ځکه د هغې په الفاظو کې وجل ثناؤک او دا چېرته نه په قرآن کې شته او نه په احادیثو کې شته. پته نشته د کوم ځای نه یاده کړې او تاسو ته یې وایي. ای عوامرونو څنګه چې دغې ملایانو ته مونځ نه دی یاد، د جنازې مونځ ورته نه دی یاد، دا به تاسو ته نور څه صحیح دین وښیو. په دې خلکو باندې نور مه دی وککېږئ، لږ راویښ شئ. څنګه چې د دنیا په کارونو کې تاسو معلومات کوئ، ځان پوهوئ، راځئ په دې دین باندې هم لږ ځان پوه کوئ. هسې نه سبا رب العالمین هم قیامت کې رونیسي چې صفا دین هم ولې نه زده کولو. اوس صحیح د جنازې د مونځ طریقه څه شی ده؟ هغه د کوم چې په صحیح احادیثو کې راغلی ده. امام بخاري رحمه الله روایت ذکر کړی دی، راوي وایي چې ما د ابن عباس رضی الله عنه پسې رستو د جنازې مونځ وکړو نو هغه پکې فاتحه وویله د اولني تکبیر نه رستو او بیا ویل لیعلموا انها سنة، ویل دې لپاره چې د خلکو ته پته ولګي چې د اولني تکبیر نه رستو دا فاتحه ویل دا سنت طریقه ده، او دویم تکبیر نه رستو درود شریف ویله، او دریم تکبیر نه رستو مختلفې دعاګانې راغلي دي. په کار دا چې موږ هغه ټول یاد کړو، په هغې کې چې موږ کومه وویله دغه د جنازې د مونځ صحیح طریقه او سنت طریقه ده.